هلمند کې د یوې سیمه ییزې غږیزې رسنۍ د 11مې کلیزې لمانځل پر مهال مسؤلین وایي دوی 11 کاله هلمند میشتو ته په بېلابېلو برخو کې خپرونې وړاندې کړي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی له سیمه ییزو رسنیو سره په هره برخه کې همکاري کړې ده. غږ راډیو د خپل تیر 11 کلن مزل په لړ کې ټولنې ته مختلفې علمي معلوماتي ښوونیزې اسلامي او تفریحي خپرونې وړاندې کړي چې په دې برخه کې غږ راډیو د هر کور د هر کلي هم پوهنتون هم مکتب او هم مدرسه ګرځېدلې. اطلاعات او کلتور ریاست د افغانستان اسلامي امارت د نافذه قوانینو او اصولو په رڼا کې د رسنیو سره د پوره همکاریو ژمن دی او له رسنیو څخه هم غوښتنه کوي چې د اسلامي امارت د اصولو د افغاني کلتور او عنعناتو سره مطابق و ټولنې ته هغه رسنیزه برخه کې خدمات وړاندې کړي. بلخوا بیا یو شمېر هلمند میشت خبریالان د رسنیو د ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې په اقتصادي برخه کې یې لاسنیوی وکړي. رسنۍ په دې وروستیو کې د مالي او تخنیکي پلوه خورا ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. هغه ادارې چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې کار کوي له هغوی زموږ غوښتنه دا ده تر څو په داسې سختو شرایطو کې د خبریالانو او په خاص ډول د سیمه ییزو رسنیو چې په ډېر سخت حالت کې کار کوي د ټولنې او خلکو لپاره د هغوی ملاتړ وکړي. نن سبا د رسنیو ترڅنګ خبریالان هم په هغه حالت کې دي چې اقتصاد یې صحیح نه دی. د خبریالۍ په پیسو باندې خپل کورنۍ نشي چلولای، دا مسؤلیت ور باندې لوړ دی. نو زما غوښتنه دا ده چې همیشه دغه ملاتړي بنسټونه د خبریالانو سره خپل همکاري جریان ولري. ویلی سو چې هلمند کې د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو راوروسته د دوو هغو رسنیو بیا فعالېدل چې مخکې یې د لنډ وخت لپاره خپرونې بندې کړې وې.